کدا جبه مکمل پرانیستل او چې څه دي خولې له راځي هغه ویل زما محترم ورونو دې سره روژه بربادېږي ځان لاسې کار کتل. نو حسن بصري رحمة الله عليه به فرمایل ان الله جعل الصوم مضمارا لعباده ليستبقوا الى طاعته. وی الله تعالی دا روژه د ګوړ دوړ میدان جوړ کړی دی. اسونه پکې خلک نه ځغلی، غټ میدان یې اسونو لمنډه خلک ورکوي ریس. وی دا روژه داسې ده لکه د اسونو د ریس میدان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا یو مبارک او عظیمه میاش چې نیمې ته رسېدو والا ده او د نیمې نه لږه حصې پاتې شو. ځکه الله موږ ته قرآن کې ویلي دا د شمار ورځې دي او ډېرې په تیزۍ روانې دي. کامیاب انسان هغه دی چې دې کې هغه اعمال وکړي چې کوم باندې الله رضا کېږي او د دې بنده د مغفرت فیصله الله رب العالمین وکړي. کوم انسان ته چې په دې میاشت کې بخښنه وشوله او داسې کارونه یې وکړه چې د الله رب العالمین د مغفرت سبب دی، دا انسان کامیاب شو، یقینا د وګټله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث دی، تاسو اورېدلی دی. د منبر په 3 پوړو باندې په یو پوړی باندې خپه کېښوده. لکه دا ډېرو قصابانو کې غواوې مرداره شي، یو کس دا کار کوي نو صحیح وي، هر سړی پکې ګوتې مه وهئ. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي په منبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه کېښوده په یو منبر او وی فرمایل په دې یو پوړی وي آمین، بیا په دې بله پوړی باندې خپه کېښوده بیا یې ویلې آمین، او په دې 3 پوړی باندې دا کار وکړو. نو په دې کې صحابه کرام ویلې د الله خوږه نبي نن مونږه هغه څه ولیده چې مخکې نه دي لیدلي او داسې پوه هم نه شو مونږه چې آمین خو هغه وخت کې ویلی کېږي چې څه دعا وشي مخکې نه سړی په هغې باندې دعا باندې آمین وایي چې الله دا مخکې چې کوم څه وغوښتی شو دا قبول کړي، یا خیري وشي په خیرو باندې آمین ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو ناشنا عجیبه حدیث دی او د یېرې دپاره هم دی زموږ ستاسو دپاره چې دې کې د جبریل علیه السلام خیری ذکر دی بد دعا چې جبریل علیه السلام د ملائکو سردار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین په ذکر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د انبیاء کرامو علیهم السلام سردار دی. یو بل ناشنا خبر هغه دا ده چې جبریل کله یو خیره کوي دا ورته چا ویلي؟ د الله د امر نه بغیر خو خیري نشي کولی، هغه سره اختیار نشته چې هغه د ځان نه په یو عمل خیري وکړي. خیره خو لا غټه خبره ده. قرآن سوره مریم نه دا معلومه ده چې په ملائک او جبریل علیه السلام د الله د اجازت نه بغیر راکوزېدی نشي دې ځمکې ته. وما نتنزل الا بامر ربک. نبی صلی الله علیه وسلم ورته عرض کړی درخواست جبریل ته چې جبریله ته چې زما خواله کوم راځي د دې نه لږ ډېر راځه ملاقات ته چې زما ستا ملاقات زر کېږي. نو هغه ورته وفرمایل او د آیت الله نازل که وما نتنزل الا بامر ربک. ای د الله نبي مونږ چې راکوزیږو ملائک نو دا رب د اجازت نه بغیر نشو راکوزېدلی. رب راته وایي چې لاړ شئ نو هله راځو، په خپله خوښه راکوزېدی هم نشو. نو چې جبریل په خپله خوښه راکوزېدی نشي نو په خپله خوښه به دعای اخیري څنګه وکړي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اتانی ان جبریل اتانی فقال، جبریل زما خواته راغو او جبریل علیه السلام یو دعا دا وکړه چې من ادرک شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله فقلت آمین. او یو روایت کې راځي چې جبریل ته قل آمین، شابه آمین په وایا. نو فقلت آمین مال چې آمین. جبریل ویل یا الله دې هغه انسان د خپل رحمت نه لري کی، هغه انسان دې الله بدبخت کی
چې هغه د رمضان میاشت وموندله، د رمضان میاشت په ده راغه او دته په دې میاشت کې بخښنه ونه شوله، داسې عملونه یې ونه کړه، داسې بندګۍ یې ونه کړې د الله رب العالمین چې د ده د بخښنې فیصله شوې وې. دې بدقسمته انسان په رمضان کې هم الله رضا نه کړی او ښایسته موقع الله ورکړې وه چې هره شپه اعلان کېده چې یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. د خیر طلبګاره تکړه شه رامخکې شه نیکو اعمالو ته، او د شر او د ګناه طلبګاره بس دی نور په قلاره شه، دا ګناهونو دا سلسله دې بنده که. او هره شپه چې دی بندگان د اور د جهنم نه ازادېدل. ولله عتقاء من النار، او الله رب العالمین هره شپه بندگان د اور نه ازادوي. وذلك في كل ليلة من رمضان، دا د رمضان په هره شپه کې دا کار کېږي. تېره جمعه مې درته ویل هغه خبره غلطه ده چې خلکو کې مشهوره ده چې اوله عشره رحمت دی او دویم مغفرت دی او دریم د جهنم نه ازادي ده. نه، ټول رمضان د سر نه اخره پورې رحمت هم دی، مغفرت هم دی او د جهنم نه ازادي هم ده. تقسیمونه پکې مه کوه، هره شپه هره ورځې رحمت، مغفرت او جهنم نه ازادي. دا یاد ساته، د الله رحمت څه بندېږي نه چې په اوله عشره کې او بیا به وروستو نه، او د الله مغفرت لسو ورځو پورې مه محدود کوه چې په دې مینځ کې دی او بیا به نه مخکې په دې تېرو لسو کې او به نه په دې اخري لسو کې. دا مه وایه، او دا مه وایه چې صرف اخري لسو ورځو کې به الله د جهنم نه خلک ازادوي او په دې تېرو شلو ورځو کې او دې دوو عشرو کې نه ازادول. نه، خبره خطا ده، مشهوره ډېره ده خو خطا ده. ډېرې خبرې خلکو کې مشهورې خو غلطي. ټول رمضان رحمت هم دی، مغفرت هم دی او د جهنم د اور نه ازادي هم ده. نو هغه انسان دی الله رب العالمین د خپل رحمت او د خیر نه محروم کی، الله دې د خپل رحمت نه لري کی. جبريل خیرې کوي چې رمضان غوندې میاشت راغه او دته بخښنه ونه شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ویل چې آمین، الله دې دا خیرې قبول کړه د دغه بد قسمت انسان په باره کې. والعیاذ بالله، ډېره سخته خبره ده. دغه رنګه هغه کس یاد که چې د هغه په ژوند کې مور پلار دواړه یا په مور پلار دواړو کې یو کس داسې ضعیف عمر ته ورسېده او دی د هغې نه دعا وانخلي، د هغې خدمت ونه کړي. هغه مور پلار چې د وړوکوالي نه هم ستا دپاره منډې تړلې والي، ستا دپاره یې ځان ستړی کړی دی، ستا دپاره هر قسم سخته تېره کړې ده. نن هغه یو خبرې ته محتاج دی، یو خدمت ته محتاج دی، یو تکلیف کې دی یا کمزوري پې راغه او هغه خوشحالیږي چې ته د هغې یو خدمت وکړې او نیکې. دې بدقسمته انسان ته چې مور پلار نه دعا واخلي، دعا یې وانخستله، د دې په ځای چې مور پلار ناراضه شو، الله دې دام د خپل رحمت نه لرې کړي. جبريل علیه السلام دا خیرې وکړې، نبی علیه السلام ویل آمین. واقعي چې دا هم ډېر بدقسمته انسان دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د باندې مور پلار غوندې دا جنت دی کور کې، دا مور او پلار جنت دی. یاد ساتئ، لنډه خبره لنډو ټکو کې درته ویم، که غواړئ زه جنت ته لاړ شم د دې مور پلار خدمت وکړه، د دې نه دعاګانې واخله، دا خوشحاله ساته. ځکه دا جبریل علیه السلام خیرې کړي د الله په امر هغه کسانو ته چې د مور پلار نه دعا وانخلي، خدمت یې نه کوي، خوشحالوي نه، او نبي صلی الله علیه وسلم پې امین ویلی. او بلې دریم هغه بد قسمته ذکر کړی دی چې وایي ستاسو نوم د چا په مخ کې یاد شي د محمد صلی الله علیه وسلم، دا پاک او دا ښایسته او دا مبارک نوم، او دا دومره شوم او بخیل دی چې درود در باندې ونه وایي، صلی الله علیه وسلم ونه وایي، نو دا دې الله د خپل رحمت نه لرې کړي. دا دومره کنجوس انسان دی چې دې نه په ده باندې لکه کومه خرچه کېږي چې دی وایي چې صلی الله علیه وسلم، الټه ورته اجر میلاویږي، بره نه فورا لس رحمتونه را نازل شي په ده باندې چې یو ځل موږ درود وایو په نبي صلی الله علیه وسلم، لس رحمتونه په موږ نازل شي. دا خپله ګټه ده، دا خو د ځان سره زیاتې کول دي. نو ما په هغې باندې آمین ویلو. صحابه کرام په دې خبره پوهه. زما محترم ورونو ډېره مزیداره میاشت الله رب العالمین دومره استقبال کوي د دې میاشت چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا جاء رمضان، چې کله رمضان میاشت راشي فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار، د جنت دروازې کولاوي کړی شي. په دې میاشت کې د جنت دروازې کولاوي کړلی شي د استقبال د رمضان دپاره، او د جهنم دروازې دا بندې کړلی شي.
او بل د الله نبی فرمایي وصفدت الشیاطین ومردت الجن، او شیطانان او سرکش جنات دا وتړلی شي. بیا خلک سوالونه کوي لکه شیطانان تړلی شوي دي نو دا ګناهونه خلک ولې کوي؟ او دا ګناه ولې یوازې په تا باندې شیطان کوي؟ ټوله پړه په هغه ورچوي. او ته لکه چې ډېر د بزرګ بچی که نه شیخ جنید بغدادي ته خو بیخي ګناه نه کوي. یوازې شیطان خو خلکو باندې ګناه نه کوي. ته یې شیطان یې وتړلو زه خو ډېر ښه سړی یم خو د هر څه ما باندې شیطان کوي. نه ته اړو ښه سړی نه یې، زه اړو ښه سړی نه یم. ما سره زما نفس لګېدلی چې شیطان نه وي، زما دا خپل نفس د شرونو نه ډک دی، زما دا نفس د شرونو نه ډک دی. دا په خطبه کې مونږ نه وایو، په هره خطبه کې به نبي علیه السلام نه چې الله موږ د خپل نفس د شرونو نه وساته. د دې نفس کنټرول په دې میاشت کې پکار دی. شیطان خو وتړلی شو، خو دا ستا نفس وتړه اوس، دا تکړه کا، دا سرکشه اس دې کې واګې واچوه. نو دا میاشت اصل کې زمونږ د نفس د تربیت لپاره ده چې دا یو څو فوټه بدن کنټرول کا. دومره قرباني دې ورکړه، دومره ته تیار شوې. دا غټه قرباني ده. ګوره چې د سار نه ماښام پورې تا ته الله وایي مه خوره، خوراک مه کوه، تېر نه کې قرباني ورکې که نه الله دې قبوله کړي ټولو نه. مسکه سکل نه کې سره د دې که ته په کمره کې یوازې مې دومره تقوا پتا کې شته، په دې د الله شکر وباسه، الحمدلله ووایه چې دومره تقوا پتا کې شته چې زما الله وي دا خوراک ښه حلال دی، خو د سهار نه ماښام پورې مه خوره. دا سکل ښه حلال دي د اوبه، خو مې اسکه ماښام پورې. چې دا دومره پورې کنټرول شوي، دا یو ټریننګ شه د دې چې دې الله تا ته وویلې چې دا حلال مه خوره او مسکه، نو چې ته د حلالو نه ځان بندې د الله په اډر، نو حرامو نه خو خامخا ځان بند که که نه. که په دې راز پوه نه شوې زما په دې خبره، دا خبره ډېره جوره وه چې الله رب العالمین موږ له دا ټریننګ راکوي چې حلال مه خورئ. دا بیبي دي حلاله ده، خوراک حلال دی، دا اسکل حلال دي، خو ځان ترې وساته. دا تربیت دې دپاره دی چې نن ته زما په حکم د حلالو نه ځان ساتې، نو ای بنده دقه شان ځان د حرامو نه وتړه همیشه دپاره په دې باقي 11 میاشتو کې. دا به ستا ټریننګ شي، نفس په دې کنټرول شي. نو دا رمضان زمونږ د نفس د تربیت میاشت ده. دا موږ سره چې کوم خپل سرکشه اس دی، په دې کې د واګو اچولو میاشت چې دې کې موږ واګې واچو، دا موږ کنټرول کو زما محترمونو. دې وجې نه د مخکنو سلفو په باره کې راځي، هغوی به د رمضان په باره کې دا ویلې چې دا رمضان یوازې دا نه دی چې بس تا صرف روژه نیولې ده او تا د خوراک او څښاک نه ځان بند کړی دی، بلکې دا ژبه دې د دروغو نه بنده که، دا ژبه دې د غیبت نه بنده که، او په داسې مجالسو کې وخت تیر کا چې هغې کې خیر ډېرې، لکه مسجد دی، درس دی، عبادت دی، په هغې کې وخت ډېر تیر کا. د ابوالعالیه رحمه الله باره کې راځي، هغه فرمایل الصائم فی عباده، دا روژهدار ټول په عبادت کې رواني خو ما لم یغتب، څو پورې چې غیبت ونه کړي. الله اکبر. مطلب دا روژه ټول عبادت دی، خو چې کله غیبت ته مسلمان شروع کړو د عبادت ختم شي، ودرېږي. ځکه چې ژبه دې ورانه استعمال شوله، او دا کنټرول د ژبې، د سترګو، د غوږونو ټول اندامونو. دغه رنګ ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي، او د هغه د ملګرو باره کې یو تابعی فرمایي ان ابا هریره واصحابه كانوا اذا صاموا جلسوا في المسجد. د ابو هریره رضی الله عنه او د هغه د ملګرو طریقه به دا وه، د هغه چې کوم شاګردان او ملګري وو چې روژه به یې ونیوله نو جومات کې به ناست، مسجد کې به یې وخت تېراوه، زیات وخت به د هغوی په مسجد کې تېرېده چې د الله په طاعت کې او د الله په کور کې زموږ دا وخت تیر شي، د روژې دا اوقات په دې کې تیر شي. او دی وجه نه مجاهد رحمت الله علیه چې تابعی دی مشهور، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی، هغه هم فرمایلي خصلتان من حفظهما سلم له صومه. دوه خصلتونه دي، چا چې د دې دوه حفاظت وکړو د روژه روغه پاتې شوه. د دې دوه څیزونو نه ځان وساتلو، یو الغیبت او بل الکذب. یو غیبت او دویم دروغ. دروغ مه وایه او غیبت مه کوه، د دې نه خپله ژبه بنده که، روژه دې روغه پاتې شوه. او که دا پکې راغه، روژه دې ځان له پخپله خرابه کړه. روژه دې ماته شوې ده، تاسې د ماښام په انتظار یې، روژه دې ماته ده، تاسې د ماښام انتظار باندې چې خالي صرف اوبه څښلو او خوراک څښلو ته ناست دی. ځکه د الله نبي فرمایلو، مشهور حدیث مې راته بار بار ویلو
چې الله نبی فرمای هغه انسان چې هغه دروغ پرې نه دي، من لم يدع قول الزور والعمل به، یو سړی دروغ او په دروغ عمل پرې نه دي، کاروبار د دروغ دی، دوکه ده، فراډ خبرې د دروغ دي، الله نبی فرمایي چې دا پرې نه دي کنه، نو فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه، الله ته دې هیڅ حاجت نشته دی چې زما دې بنده خوراک ونه کړو اسکلی ونه کړو. الله اکبر. خوراک سکاک نه ځان بندولو سره سره د دې کارونو نه ځان بند کړه. دا دروغ به د روژه خرابه کړي، دا مسلمان غیبت دا هغه سپکاوی بیانې دا د روژه تباه کوي، روژه روغه پاتې نشي، سالمه پاتې نشي. دغه رنګه طلق بن قیس رحمه الله به فرمایل وی قال ابو ذر، دا ابو ذر رضی الله عنه مې اورېدلی، هغه به نصیحت کو ملګرو ته به ویلي اذا صمت فتحفظ ما استطعت، الکه چې کله دې روژې کوشش کوه چې څومره دې وس رسیږي ځان محفوظ ساته، ګوره ځان د ګناهونو نه بچ ساته، د خپل روژه دې محفوظه کا. او د دې طلق رحمت الله علیه خپل عادت وی دا اذا کان یوم صومه دخل فلم یخرج الا لصلاة، چې کله به د روژه شروع شو منه روژه به نیوله کور کې به ناستو، صرف مانځه ته به مسجد ته راوته، نور به مجلسونو کې نه کېناست. ځکه تاسو تجربه وکړئ د چا چې روژه او ته په چوک کې کېنې د ملګرو سره او په حجرو کې کېنې د کسانو سره، په څنګه چل کېږي؟ د ژبې حفاظت کولی شي؟ نشي کولی. که ته ځان ډېر ټینګ خو یو ټکی به خامخا وې، او که بیخي څه ونه وې نو اورې خو یې که نه خلک ګډې وډې وي ته اورې لګي. نو زمونږ د امت چې کوم سلف و هغوی د روژې په مقصد پوه شوي وو، هغوی به ځان کنټرول ساتلو، د چا سره به یې ناسته ولاړه هم په روژه کې ډېره نه کوله، ځکه چې مجلسونه ګډ وډ دي، چې چا سره کښېنې خامخا پردۍ خبرې کېږي، روژه دې ګډه وډه شي، روژه خرابه شي، اثر پرې وغورځېږي. او د دې د لاسه د انسان د عبادت د خرابېدو د لاسه د انسان هغه دین خرابېږي. زما محترمو دا عبادت خو موږ د دین د وجې نه کوو که نه، نو چې عبادت خراب شو نو دین باندې اثر غورځېږي، د انسان دین روغ نه پاتې کېږي. په دې بنا باندې زمونږ د امت سلفو به په دې کې ډېر احتیاط کوو. عمر رضی الله عنه به نصیحت کو، فرمایل به لیس الصیام من الطعام والشراب وحده، اے ملګرو روژه وی صرف دا نه ده چې یوازې ځان ساتي د خوراک او د څښاک نه، ولکنه من الکذب والباطل واللغو والحلف، لیکن دا روژه د دروغو نم ده، دا د باطلو کارونو نم ده، دا د لغو او بې فایدې کارونو نم ده، چې په موبایل کې ګیمونه کې لغو کارونه دا څه کې داسې شي. دا روژه د دې لپاره ولکه وایي زه پرې روژه پاس کوم، روژه دې پاس نه کړه، روژه دې خرابه کړه، داسې وایه. روژه کې دې عبث کارونه وکړه، دې کې ذکر پکار و، دې کې تلاوت پکار و، دې کې بندګي پکار و، او قسمونه به پکې نه کوي. وایي بعضې سړی قسم خور یار وخت قسمونه خوري لګي. دومره پورې عمر رضی الله عنه فرمایي احتیاط کوئ چې بې ځایه قسمونه ونه خورئ، ته د دې نه دې دا خپله ژبه محفوظ وساته. حسن بصري رحمت الله علیه به یوه عجیبه خبره کوله، فرمایل به د حسن بصري رحمت الله علیه هغه تابعي تېر شوی دی، په بصره کې به دا و، ډېر لوی عالم و، چې د ده په باره کې راځي لیس له کلام ساقط، ده چېرته بې فایدې خبرې نه دي کړي. وایي دا به غلی ناستو، غلی به ناستو خاموش، او کله به چې تا د ده دې مخ ته کتل تا به ویل که ده باندې څه غم راغلی په کور کې، لکه د چا کور کې چې مړی شوی داسې خفه ناست دی، دې به هر وخت داسې حزین و ده. او چې کله به یې خوله بلاوله خبرې به یې کولې، د حکمت خبرې به یې کولې، بې ځایه خبرې به بالکل نه کولې. چا ته یو ځل د دې تپوس هم کړی دا ولې ته داسې کوې، چا سره ډېرې خبرې نه کوې، هر وخت داسې غمجنې. وایي ما یو حدیث اورېدلی زه هغې یېرولی یم، دا ژبه مې بس بیا بنده کړې ده، ډېرې خبرې نه کوم، چې ضرورت راشي بس خبره وکړم. وایي کم حدیث؟ وایي هغه حدیث چې د الله نبي فرمایي چې ان العبد لیتکلم بالکلمة لا یلقي لها بالا، یو بنده به کله داسې یو خبره وکړي چې د ده به پرې ډوبا کم ونه شي چې به دا ما څه وویلې، لکه بس هوایي خبره ده، لمده ژبه ده، ومې ویله نو. وایي دی به پرې پروا هم ونه کړي. او د الله نبي فرمایي، دا حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي یو سړی به داسې خبره وکړي چې د ده به پرې پروا هم نه، او یهوی بها فی جهنم، د دې یوې خبرې د لاسه به د جهنم اخري ځای ته وغورځېږي. وایي دې حدیث زه یېرولی یم چې الله نبي فرمایي کله به د خولې نه داسې خطرناکه خبره راوځي چې په دې یوه خبره به د الله د جهنم لاندې ځای ته وغورځوي. او بل حدیث کې راځي ورسره همدې حدیث سره
چې الله رب العالمین ته به داسې یو خبره وکړي پروا به دې پرې ونه شي، تا ته به وړه غوندې ښکاره شي او الله به قیامته پورې په تا خپل غضب او غصه ولیکي والعیاذ بالله. الله به درنه خوشحالېږي چې تا دومره خطرناکه خبره وکړه، دومره خطرناکې خبرې کېته لکه دا ژبه مکمل پرانیستل او چې څه دې خولې له راځي هغه ویل. زما محترم ورونو دې سره روژه بربادېږي، ځان لاسې کار کتل. نو حسن بصري رحمت الله علیه به فرمایل ان الله جعل الصوم مضمارا لعباده لیستبقوا الى طاعته. وی الله تعالی دا روژه د ګوړ دوړ میدان جوړ کړی دی، اسونه پکې خلک نه ځغلی، غټ میدان یې اسونو له منډه خلک ورکوي ریس. وی دا روژه داسې ده لکه د اسونو د ریس میدان، او چې د اسونو ریس څوک لګوي هر سړی دا غواړي چې زما اس ته دې بل نه مخکې شي. وی بس وی دقه میدان لګېدلی دی او ما ورته ریس لګولی دی، اوس به ګورو چې زه مخکې کېږم او که ته مخکې کېږي. الله اکبر، څومره ښایسته خبره یې کړې، ناشنا خبره یې کړې. دا روژه وی د دوړ میدان دی، کوشش کوه چې ته د بل ملګري نه مخکې شي. شاته کس ته مه ګوره، مخې ته ګوره چې کم تیز روان دی چې دا را لاندې کړي او د ده نه ځان مخکې کړي. چې څوک نیک اعمال کوي، عبادات کوي، د الله بندګي. ځکه زه دې ملګرو ته دا وایم الحمدلله شکر وباسئ چې دلته قرآن ویلی کېږي، یو نیمه ګنټه تقریبا تاسو دلته ولاړ یې، دا پاره په باندې پاره تاسو دلته ووایئ، دا د خوشحالۍ خبره ده. بل دا مې ته ځکه بله شپه مې چېرته درس کې ویلی چې دې کې ځکه شرکت کوئ چې دا د الله د نبي په هغه حدیث عمل دی چې بیا پې ټول کال نه شئ کولی. بدقسمته به وي چې هغه نه ودرېږي په قیام اللیل کې ماسپتن ټایم کې د 11 رکعاتو. ولې؟ ځکه دا هغه 11 رکعات دي چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره من 11 ركعه. دا الله نبی به که رمضان به او که غیر رمضان به د 11 رکعاتو نه به زیاتې نه کولو. کله کله 14 کړي دي، هغه کله کله خبره. دلته اکثري خبره کوي، غالبه خبره عائشه رضی الله عنها، اکثري عادت د نبی علیه السلام دا. بعضې خلک پکې لا دا وایي چې شلي بیل کړي او دی بیل، هغه د شلو هغه کوم ځای کې دي، په کوم درېیم اسمان کې دي که چېرته دی هغه روایت. نبي علیه السلام هم دقه ثابت، خو هغه اوږده رکعتونه ښایسته اوږده. نو کم از کم په دې ته په ټول کال کې عمل نشي کولی. ما ته پته ده یو نیم ملګری به چې ور شپې تهجد ته راپاڅېږي او قیام اللیل به کوي او دا 11 رکعاتو باندې به عمل کوي. تیار الله مو قرآن وستی دا د قرآن قاري مخکې شوی دی، تور پسې ولاړې ښه مزېدار تر وترو پورې ودرېږه چې دا 11 د حدیث مطابق ستا پوره کېږي، چې په دې حدیث پوره عمل ستا راشي، پوره اخره پورې ودرېږه، اخره پورې. بیا خیر دی که د شپې ته قیام اللیل بیا وروستو بیا نور کې نوافل دي، په دې تعداد کې موږ اړو د چا سره جګړې نه کوو، موږ ورسره ملامتیا په دې ورچو چې دا زر زر یې کوي، پړپړې وایي زر 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 او د سره بې پوهېږي نه په قرآن باندې، نه دا ویونکی نه وروسته اورېدونکی. نه دا به ښایسته طریقه کول، رکوع مزېداره، سجده مزېداره، دعاګانې پکې ویلی شي ښایسته، په سکون باندې وکړلی شي. صرف دا خبره. او دین علاوه کم ملګري که دا غواړي یاره زه د شپې ځان له خپل قرآن ویل غواړم، نو د دې نه علاوه چې د شپې درته بیا موقع میلاوېده او دې ځای نه واپس شوې 11 رکعاته دې وکړه، د شپې کومه موقع کې راپاڅېدلې نو که قرآن درته په یاد ویادي خو لا ډېره ښه خبره ده، مزېداره غټ نعمت دی. او که درته نه یاده نو قرآن د شپې په مونځ کې په لاس کې نیولی شي. د مولیانو خبرې ما ووایه، لانجې مانجو باندې ځان مه ککړوئ، که څوک باس کوي غوږونه پرې کڼوئ. مولیان خو هر څه وایي، موږ به حدیث د نبی علیه السلام ته ګورو، د صحابو عمل ته به ګورو. زمونږ مور د نبی علیه السلام بیبي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها، عفیفه کائنات، فقیه امت، د امت لویه فقیه او عالمه، په قرآن او حدیث کې جوور علم چې غټو غټو صحابو به تپوس د مسایلو کوو. هغه به په خپله غلام بیا مخکې شوی زکوان او عایشه رضی الله عنها او نور دی ورپسې ولاړو شاته، او هغه زکوان به قرآن په لاسو کې نیولی او تلاوت به یې کوو. که تا ته قرآن په یاد ونیه، قرآن لاس کې ونیسه او د هغې نه یې لوله. خواته یو ټیبل یادسته کېده چې بهایي په قلاره بیا ږدي چې کله رکو ته راښکته کېږي او سجدې ته ځي، او بیا یې راخله. الحمدلله دا یو اساني ده. کیدای شي په دې طریقه یو دوه ختمه ته په خپله ځان لم وکړي، 2 رکعاتو کې وکړي، په 4 کې وکړي، اوږده اوږده رکعتونه کوي چې د خپې دې پرې ستړي کېږي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، الله دې موږ دې نیک عمل ته متوجه کړي، ځکه چې ډېر
لږ لمحات پاتې د رمضان او ډېر په تیزۍ باندې روان دی او قیامت علامه د اوقاتو برکت هم نه دی پاتې د الله نبي فرمایلي اخري زمانه کې به د ورځو او د شپو برکتونه ختم شي د وخت برکت به ختم شي خلک وایي لکه دا څنګه چې دومره زر جمعه راغله بله ورځ جمعه وه هلکه دومره زر رمضان راغی بله ورځ رمضان و دومره زر دا اختر راغی ته بیا بله ورځ اختر تېر شوی داسې دا میاشت زر زر تېرېږي په خلکو باندې دا دکاندارانو سره دغه هلکه بیا بیل راغی میاشت تېره شوه بیا چې کوم دی اوس به کرۍ ورکړو میاشت بیا تېره شوه دا د اوقاتو کې برکت ختم شوی زما محترم ورونه ځکه چې زموږ عبادات هغه کم دي کله چې عبادات د بنده ډېرېږي بیا اوقاتو کې الله برکت اچوي په لږ ساعت کې ډېر کار کولی شي او چې کله د انسان عبادت کم شي الله رب العالمین د اوقاتو برکت ختم کړي برکت په اوقاتو کې نه وي په دې بنا باندې زما محترم ورونو د الله رب العالمین طاعاتو ته توجه پکار ده یو روایت کې دا راځي امام احمد رحمت الله علیه راوړی دی په خپل مسند کې امام ترمذی رحمه الله راوړی دی په خپل سنن کې اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم کله چې ستا روژه وه نو دې سره د ستا د غوږ هم روژه وي ستا د سترګو دې هم روژه وي ستا د ژبې دې هم روژه وي د دروغو نه او د حرامو نه ودع عنك اذى الجار او ګوره خیال کوه چې ګاونډي ته تکلیف ورنه کړي ګاونډي درنه پریشانه نه شي بلکې ګاونډي باندې احسان وکړه په دې میاشت کې هر وخت په کار دی او خاص کر په دې میاشت کې خیال یې ساته او بیا د الله نبي فرمایلی دې حدیث کې راځي چې وليكن عليك وقار وسکینه پتا باندې پکار ده چې وقار او سکینه مطلب دا دی چې ګډ وډ او چغې او سوري او لانجې او کنزل او بدرت دا شی مه کوه په وقار او په سکینه باندې دا روژه دې تېره ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء ستا د روژې ورځ او د روژې نه غیر ورځ دې برابره نه وي چې په نور ورځو کې ته څنګه وي په روژه کې هغه شانته نه دا شی مه کوه پکار ده چې فرق راشي په تا کې فرق راشي دې وجې نه د الله نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا ادب ذکر کړی چې فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب کله چې په تاسو کې د یو کس روژه ده دا به بې حیا خبرې نه کوي د پردو زنانو خبرې دا خو هر وخت حرامې دي ګناه ده او دا سپک انسان کاري سپک انسان ذلیل انسان چې دا د ښځو خبرې به کوي دا فلمونو او ډرامو دا بې حیا خبرې ځان هم ورته بدې نه ښکاري شرمېږي هم نه مجلس کې به ناست دي او دا بې حیا خبرې به کوي د پردو زنانو خبرې به کوي کله به د ډمو زنانو خبرې کوي څومره بې غیرتي ده والله دا ډېر سپک کار دی سړی چې ځان ته خپله ځان سره وګوري او سوچ وکړي لکه دا ما څه خبرې وکړلې دا سپکې خبرې خو به سړی هر وخت یې نه کوي بې حیا خبرې بې خاص کر چې روژه ده په دې کې به بالکل کنټرول دا د دې ټریننګ دپاره د ژبې حفاظت او بل شور او چغې او جګړې دا به نه کوي ولا یسخب سخب چغو ته ویلی کېږي بازار کې او په کوڅه کې او په کور کې دې لانجې راخستې او به دا شور دې جوړ کړی او درز غوبل دې جوړ کړی دا شی وایي مه کوه د الله نبي فرمایي بلکې دا لا څه کې وان صابه احد که بل کس راولګېده او دې روژهدار ته کنځلې وکړې او قاتله یا ورسره جنګ کوي فلیقل انی صائم دا دې ورته په جواب کوي زما روژه ده مطلب تا خو کنځل وکړه خپله روژه خو تا خپله روژه ځای ته ورسوله او ته لګې په روژه کې چې کوم دی جګړې کې خلک هم درپسې لګېدي وي روژې راخستی دی نو تا خپله روژه ګډه وډه کړه خو زما روژه ده دې کې یو حکمت دی چې ته ورته انی صائم مطلب دا دی زما په خوله کې ژبه شته ستا په شان خبرې زم کولی شم چې جواب درکړم او زم جنګ کولی شم خو د روژې د وجې نه کوم چې زما روژه ده او دې حدیث کې یو فایده بله یاده که هغه دا ده چې تا ته کله پته لګېدله چې په دې ځای کې زه په جګړه اوړم یا به زما د خولې نه چغې او سوري وځي او چا سره په لانجه وړم نو مزه داسې ځای ده که نه دې کې دا ادب هم دی دې حدیث کې دا اشاره هم ده اوس د مازدیګر کې بعض ځای کې ډېر سخت رشي په یو دوکان باندې مثلا او ته بس نښته یې چې بس لکه داسې چې په روژه ماتې کې نه نو لکه بس کور کې اډوی سم نشته دی روژه ستا نه دغه کېږي نه ماتېږي او تا ته ښه پته ده چې رش دومره ډېر دی که پکې وردن نه شومه نو یا به دیکه ورکوم چاله یا به څوک ماله دیکه راکړي او یا په دې نمبر کې وران راوران شو زه به یم زما نمبر دی بوی زما نمبر دی نو خامخا یو به چا سره په لانجه وړم کنزل به وشي یا به جګړه جوړه شي نو داسې ځای چې راته ښکاره شو په روژه کې چې به یې داسې کیدای شي چې د دې لاس په لانجه وړم سیده دې تېرېږه
سیده تیرېږه د زیات اړ ودرېږه مه. هوښیاران د سلفو په شان هوښیاران د ځان نه جوړول غواړي، ځکه داسې فضول ځای کې ستا عبادت خرابېږي، خطره ده. او اکثر تاسو ګورئ چې خبرېږي بس دقه به اوري فلاني چوک کې جګړه وشوه، فلاني چوک کې جګړه وشوه، فلاني چوک کې جګړه وشوه، فلاني بازار کې. چوک او بازار کې ولې جګړه کېږي؟ ځکه خلک غوبل دی، لانجه ده، ګڼه ده. د داسې ګڼې نه او د داسې غوبل نه ځان وساته، بس نه به کېږي جګړه، ځان ترې ساته. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپله روژه ځان له تاسو مه خرابوئ. دغه رنګه زما محترم ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلو چې الله تعالی روژهدار ته دوه خوشحالۍ ورکوي. یو خوشحالي دنیا کې ده او بل آخرت له ساتلې ده، چې کله دی د الله تعالی سره ملاقات وکړي په هغه ورځ به میلاویږي. الله دې موږ ته دواړه راکړي. الله رب العالمین رحمت دومره پراخه دی، قرآن کې الله بار بار وایي چې ما سره دنیا او آخرت دواړه شته، نو دواړه ترې غواړه. صرف د دنیا سوالونه مه کوه چې دعا کې او بس صرف دنیا غواړي او صرف دنیا غواړي. الله قرآن کې د داسې خلکو بدي ویلې ده چې صرف زمانه دنیا غواړي. وما له فی الآخرة من خلاق، او الله فرمایي آخرت کې کومه برخه نشته. الله رب العالمین د هغه چا صفت کړی دی چې د الله تعالی نه دنیا او آخرت دواړه غواړي. ځکه هغه جامع دعا مونږ وایو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله دنیا کې هم حسنه راکا، ښایسته ژوند، ستاره تابعدارۍ ژوند، حلال رزق، نیک بیبي، نیک اولاد، حسنه کې د هر څه داخل دي، ستاره طاعت زندگی، د خوشحالۍ زندگی. او په آخرت کې هم درنه حسنه غواړو چې جنت دی او نعمتونه دي. وقنا عذاب النار، موږ بچ کړه د عذاب د اور نه، ځکه چې دې کې دواړه غوښتلی شوي دي او د اور نه پکې پناه هم غوښتلی شوی ده. دا من جوامع الدعا ده. نو د الله رب العالمین نه دواړه غوښتل پکار دي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویل الصائم فرحتان، د روزهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي، یفرحهما چې دی به په دې دواړو باندې خوشحالیږي، الله به دا خوشحالۍ نه ورکوي. یو اذا افطر فرح بفطره، کله چې دی افطار کوي دا روژه ماتوي، په دې روژه ماتي دی خوشحاله شي. ټول ورځ د روژه نیولي لوږه تنده تېره شي که نه، او د روژه ماتي ته لږ ټایم پاتې شي، سړي دا زړه څه شي خوشحالۍ طرف ته ځي. اوس لږ ساعت بعد به زه روژه ماتوم، دسترخوان به غوړېږي، خوراک سکاک به زما مخې ته راځي. د الله نبی فرمایي یو خو چې کله دی دا روژه ماته کې دی خوشحاله شي، او مؤمن خاصم په دې خوشحالي کې چې الحمدلله چې یا الله روژه مې برابره روغه ونیوله، نه بیمار شوم، نه کوم تکلیف راغی، او الله پاکه روغ صحت دې راکړو چې بله روژه مې ونیوله. شکر ایسته پکار دي چې الله دله د روژو توفیق درکوي، شکر وباسئ. والله داسې خلک شته روغ جوړ دي روژې نه نیسي، یاد ساتئ روغ جوړ. او داسې خلک هم شته چې د روژو نیولو طاقت نشته، بیماران دي، او تا الله رب العالمین روغ په بدن پیدا کړی او توفیق یې درکړی روژه نیسي، شکر وباسئ. د الله رب العالمین احسانات دا را یادوه په ځان باندې. او بیا د الله نبی فرمایل واذا لقي ربه، او کله چې دا انسان د رب سره ملاقات کوي نو فرح بصومه، دا به خوشحاله شي په خپله روژه باندې. د قیامت په ورځ به الله رب العالمین دی په خپله روژه باندې خوشحاله کړي. هغه خوشحالي هغه څنګه ده هغه الله ته معلومه ده چې الله رب العالمین به روژهدار ته خوشحالۍ نه ورکوي. تېره جمعه مې درته حدیث ویلو چې د دې لپاره الله رب العالمین په جنت کې مستقل یو دروازه په 8 دروازو کې جوړه کړې، باب الریان، چې دا صرف د جنتیانو لپاره الله رب العالمین تیاره کړې ده. دا لږه خوشحالي د دې لپاره مستقل دروازه ده. او انعامات الله رب العالمین دوی له ورکوي، هغه انعامات چې ختمیږي نو هغه ژوند چې مرګ پکې نشته دی، همیشوالی دی په هغې کې، هغه صحت چې بیماری ورسره نشته، هغه ځواني چې بوډاوالی ورسره نشته دی. زما محترم ورونه، همیشه ځواني، همیشه صحت، همیشه زندگی او غمونه ټول ختم. الله رب العالمین دې دا زموږ نصیب کړي. زما محترم ورونو، ځان ته د خپل اصلاح لپاره متوجه کېدل پکار دي. په ځای د دې چې موږ بلکې عیبونه راوباسو، په پردو خلکو تبصرې کوو، د پردو خلکو په باره کې په مجلس کې هغه موضوع ګرځولي. ځکه حسن بصری رحمت الله علیه وزلی فرمایل وی ادرکت اقواما، ما داسې خلک هم لیدلی دي وی لم تکن لهم عیوب، عیبونه پکې نه وو، ښه خلکو، نیکان خلکو، صالحین خلکو، فتکلموا فی عیوب الناس فاحدث الله لهم عیوبا. دې نیکانو خلکو چې کله د نورو خلکو عیبونو کې خبرې شروع کړلې، الله په دوی کې عیبونه پیدا کړل. ښه سړی وی، نیک سړی وی، و چې کله بل پسې خبرې شروع کړي الله د کې عیبونه پیدا کړي.
زما محترم ورونو یاد ساتئ کوم انسان چې په خپل عیبونو باندې په خپل نظر چې زه ټول نه زیات کمزور یم، زه ټول نه زیات ګناهګار یم، زه ټول نه زیات غافل یم، ما ته ټول نه زیات ضرورت دی چې د خپل نفس اصلاح وکم، داسې انسان کې الله ډیر خیرونه راجمع کوي په زیره دی چې هغه بل ته ګوته نیسي، دی فلاني ته ګوره دا داسې کوي، دی فلاني ته ګوره دا چل کوي، فلاني دا چل داسې انسان کې بیا خپل عیبونه راجمع کېږي. زما محترم نو پکار ده چې موږ خپل اصلاح وکړو، دغه رنګ خپل کور اصلاح وکړو، زنانو ته ترغیب ورکړو، دغه رنګ ماشومانو ته ترغیب ورکړو، په کور کې چې کوم هلکان دي دي ته ترغیب ورکړو چې په نافرمانو کې، په دې فضول موبایلو کې، په دې ګډ وډو اعمالو کې، په ګډ وډو مجالسو کې دا خپل روژې دا مه تېروئ او دا خپل عبادات او دا بهترینه میاشت دا مه بربادوئ، دا ډېر قیمتي لمحات دي زما محترم ورونو. الله رب العالمین دې په دې خبر باندې موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ته یو کس راغی او عرض یې وکړو، اوصني، ما ته وصیت وکړه او ښایسته خبرې راته وکړه. هغه ورته وفرمایل، یو ډېر یو څو قیمتي خبرې ورته وکړې، وایي اترک فضول النظر توفق للخشوع. دا نظر دی غلط مه استعمالوه، الله به توفیق د خشوع درکړي، زړه کې به د الله یاره راشي. څوک چې خپل نظر غلط استعمالوي او خاص کر دی موبایلو کې هر شی ګوري، د ده په زړه کې خشوع د الله یاره نه راځي، د الله یو سزا دله ورکړي. الله رب العالمین د ده نه خشوع واخلي، نعوذ بالله من ذلک. او د مؤمنانو په صفت کې الله په کامیابی کې پیل صفت دا ذکر کړي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب مؤمنان هغه دي چې په منځ کې خشوع په زړه کې د الله نه یریږي. او کله چې انسان نظر غلط استعمالوي د ده به خشوع ختمیږي. نو خپل نظر غلط مه استعمالوه، توفیق د خشوع به درته میلاو شي. واترک فضول الكلام توفق للحکمه. او فضول خبرې مه کوه، طالب الله د حکمت توفیق درکړي، د خولې نه به د ښایسته خبرې راوځي. تاسو وګورئ څوک چې بې ځایه خبرې ډېرې نه کوي، چې کله خبره کوي بهترینې خبرې د خولې نه راوځي، لږې خبرې کوي خو د کار خبرې کوي، مزیدارې خبرې، د خاموشۍ دا ګټه ده د بې ځایه خبرونه. او واترک فضول الطعام توفق للعباده. او فضول طعامونه مه خوره، مشکوک حرام چې بس په دې نه ګورې چې دا شی جایز دی او که ناجایز، خو خېټې ته ورچې، دا مه کوئ. نو الله رب العالمین به تعالی د عباداتو توفیق درکړي، الله به دې په خپله بندګۍ کې استعمال کړي. او بیا وفرمایل واترک التجسس على عیوب الناس توفق للاطلاع على عیوبک. او بل دا کار وکړه چې د خلکو د عیبونو تجسس او جاسوسي نه مه کوه، چې ودې که دا پلانې څه چل کوي، دا پلانې څه چل کوي، دا څه کوي دا. نو الله به توفیق درکړي چې د خلکو عیبونه نه لټې، نو تا ته به د خپل ځان عیبونه راښکاره شي، لکه ما کې خو دا غلطي ده، ما کې خو ځان ته متوجه شي، نو ځان به سم کې الله به دې جنت ته ورسوي. خپل ځان اصلاح ته به ایله متوجه شي کله چې نظر د بل نه راواوړي. دا سوالونه دي، یو ملګری وایي چې یو سړی دی مونځ نه کوي، روژه نیسي، و دې روژې څه فایده ده؟ د اسلام 5 ارکان دي، 5 ارکان دي د اسلام. یو رکن چې کلمې پسې سم دس کم رکن دی، هغه څه دی؟ مونځ دی. کلمې پسې سم دس چې دی نه کې، او روژه کال کې یو ځل راځي دا نیسي، هغه چې روزانه 5 وخته فرض دی هغه نه کې. او دې څه فایده ده؟ بل دا د صحیح خبره چې صحابه وي موږ ته نبی علیه السلام دا ویلو چې د کفر او د اسلام په مابین کې فرق مونځ دی، مونځ. او صحابه هم وي په اعمالو کې به موږ یو عمل هم کفر نه ګڼلو سوا د مونځ پرېښودونه. صحابو په نیز د هغې معاشره کې دا وه چې یو عمل هغه به ورته د کفر نه ښکارېده سوا د دې نه چا به چې مونځ نه کوم موږ به لکه دا سړی مسلمان نه دی. څومره خطرناکه خبره ده چې ته مونځ نه کې، بیا د روژې نیولو څه فایده ده؟ زما محترم ورونو، د روژې خو مقصد دا دی چې د دې خو دا فرض مونځونه خلاصه کوي چې سړی پکې د شپې عبادتونه وکړي، مونځ کې نور هم تکړه شي او مونځ د ده نور هم بهتر شي.
د الله رب العالمین سره تعلق نورم زیات شي. دا بل ملګری وایي چې د زنانه په سرو زرو باندې زکات وي او کنه ولې نه، خو چې کله نصاب ته ورسیږي ونیمو تولو ته د یو زنانه سره سونه ورسېده نصاب ته، نو په دې باندې زکات فرض کیږي، زکات به ورکوي. د قرآن ثواب مړي ته ولې نه رسي؟ څه مطلب دی ستا چې هغه په خپله ویلي خو ثواب وررسي، خو ستا ویل چې کوم دي دا په حدیث کې نه دي راغلي چې ته یې وې او ته یې ثواب ورته وربخم. نه، یو سړی دی ټول عمر قرآن ته اړونه ناست دی او نو سره تعلق ساتي، زه به یې ویم او بیا به زما په قرآن ویلو باندې هغه ته اجر رسیږي. دا د نبي علیه السلام نه دي ثابت. موږ به هغه څه منو چې قرآن او حدیث نه ثابت دي. البته نبي علیه السلام چې کوم څه ویلي دي او کوم اعمال ذکر کړي چې هغه ستا میت ته او مور پلار ته رسیږي چې کله وفات شي، هغه پای کې حج راغلی دی، پای کې عمرتې کولی شي، پای کې صدقه جاریه د هغې طرف نه یو صدقه کولی شي، اجر به الله رب العالمین ورسوي. خو پای کې دا نه دي راغلي چې ته قرآن وایې او ته د هغې اجر زه هغې ته وربخم. زما محترم ورونو دا نه دي ثابت، په قرآن او حدیث کې دا نه دي ثابت. نو او بل دا بعضې خلک په دې مړو پسې ختمونه کوي، مړی چې وشي سپارې راولي ختم ورپسې کوي. دا کار چېرته صحابه کرام رضی الله عنهم نه دی کړی، د سلفو نه دا نه دی ثابت. دا زموږ د معاشرې یو رواج دی، خپل یو رواج هم دی زموږ، خو دې رواج په ځای باندې په کار دا چې ته د بل ختم ته په تمه چې سبا به زه مړ شم او خلک به راپسې سپارې او تلاوتونه کوي. په خپله قرآن ته کښېنه، په خپله د الله کتاب وایه، که ته مړم شي دا اجر به په تا پسې در رواني. د قرآن د دې تعلق هغه اجر او ثواب به په تا پسې در رواني. نو په خپله د الله رب العالمین سره تعلق جوړول پکار دی. بل آخري خبره هغه دا د زما محترم ورونو، الحمدلله دا د خیر میاشت، هر عمل باندې الله ډېر خوشحالېږي او دا انسان ته هېڅ پته نه لګي چې زما بخنه په کم عمل باندې کېږي. خو د الله نبي یو 3 کارونه ذکر کړي د آخري حدیث واوره چې انسان باندې مرګ راشي 3 څیزونه دله فایده ورکوي. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، د آدم بچی مړ شو عملونه ودرېد، نور عمل نشي کولی الا من 3، مگر 3 کارونه د مرګ نه بعد د پسې روان دي، دی په قبر کې پروت دی او اجر سټارټ دی. اول الا من صدقه جاریه، اول یې کومه ذکر کړه؟ صدقه جاریه. مسجد دی، مدرسه ده، بل د خیر کار دی، دا کار روان دی، جمعات روان دی او دا مدرسه کې سبق او علم او د طلباء او د علماء قرآن ویل او فارغېدل روان دي، ستا اجر روان دی، ځکه چې تا پای کې خپل مال شریک کړی دی، ستا په مال علما تیاریږي لګېدي. دغه لږ یو بل ځای کې د هیډ پمپ دغه کړی یو خلک څوک ورې دي نه اوبه څکي، کوې دې وښکلی، ټیوبویل دې وښکلی، لله فی الله د الله د رضا لپاره، یا یو بل داسې ښه کار دی کړی صدقې جاریه. بل د الله نبي فرمایلي او علم ينتفع به، هغه علم چې عالم مړ شو او خلک ترې وروسته فایده اخلي، چاته قرآن ویلی، چاته حدیث ښودلي دي، شاګردان یې دي، څو پورې دا شاګردان او شاګردان به د هغوی شاګردان به د هغې چې دا سلسله د دې عالم روانه وه، دته قبر ته اجر روان دی. او بل یې ذکر کړی د الله نبي او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چې دا مور پلار مړم شي او دا نیک اولاد کم نیک اعمال کوي، دعاګانې کوي، دا والدینو ته وررسېږي. دعا ورنه غوښته پکار دی. وخت چې سوال شو تلاوت رسیږي کنه، دعا ورته کوي. دې حدیث کې دعا راځي، صدقې جاریه ښه ده، دعا ورته غوښته پکار دی. نو زما محترم ورونو، تاسو ته پته ده زمونږ په ملک مدارس دا د حکومت طرف نه دې سره هېڅ تعاون نه کېږي. تاسو ته ښه معلومه خبره ده، د حکومت تعاون د سرکاري ادارو سره کېږي، سکولونه دي او که کالجونه دي، یونیورسټۍ په اربونو فنډونه ورځي، اربونه، کروڑونو کې نه، اربونه هر کال په بجټ کې دا منظوریږي. خو په بجټ کې به ته د مدرسې او د مسجد نوم وانورې چې د جومات او مدرسې لپاره موږ دومره اربه روپۍ منظور کړي. دا زما او ستا غوندې الحمدلله په دې ووایي، زما او ستا غوندې غریبانان د دې مدرسو سره تعاون کوي او کار یې روان دی. الحمدلله الله رب العالمین دا کار روان کړی. زما او ستا په دې لږو پیسو کې الله دا برکت اچولی. نو زمونږ مشهوره مدرسه جامعه اثریه چې زمونږ یو ډېر محترم عالم دین او ډېر احسانات دي په موږ باندې، شیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب حفظه الله، الله دې عمر کې برکت واچوي، الله دې روغ صحت ورکړي. دا زموږ د اخوا شاته دا زوړ جومات چې دا موله کې هغې موږ له جوړ کړی، دا یې موږ سره ډېر احسانات دي. د دې علماو ډېر دعوتونه یې کړي دي او ډېرې خوارانې یې کړي دي. د هغې د مدرسې نه 2 طلبا راغلي دي، هر کال راځي دلته او الحمدلله تاسو ډېر په شوق هغې سره تعاون کوئ. دا مدارس چې دي دا زما او ستا په تعاون باندې روان دي او په دې خوشحالېږئ، په دې باندې تندي باندې ګونجه مه راواله چې د خیر کار کې نه چا تعاون وغوښته چې څه دې وس کې دغه ورکوه، خو تندی مه ګونجې کوه، خفه کېږم پرې مه.
بلکې دا د ځان سعادت او خوش قسمتي ګڼه چې ما یو عالم یو نیک سړی یو خیر ته متوجه کوي او پای کې زما مال لګيږي. لراشه د خلکو مالونه نعوذ بالله په شرابو کې لګيږي، په جوارۍ کې لګيږي، په ډمو لګيږي، په جړاګانو لګيږي، په دشمنو لګيږي، د کچرو په کیسونو لګيږي، په نور مصیبتونو کې لګيږي. خوشاله شه چې ستا مال په یو ښځې کې ولګېږي، په ډېره خوشحالي پکار ده ما محترم ورونه. نو چې څه وسم کېده په اخلاص سره تعاون ملګري رسته وکړئ. 2 طلبه راغلي دي، ښه اخلاص ورسره وکړئ، الله تاسو له اجر درکړي، صفونه برابر کړي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله